د هیکر نوم خو به تاسې اورېدلی خو تاسې په دې نه یې پوهئ چې هیکر هیکینګ په کمې طریقې کوي یعنی ستاسو د بینک اکاونټ ستاسو فیسبوک صفحه یا دغه شانې نور مهم معلومات په کمې طریقې باندې هیک کوي لکه څنګه چې زما دغه فیسبوک پاڼه چې په کمې باندې 12,000 فالوور ول او صرف په یوې ورځې کې هیک کړله نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې زما دغه فیسبوک پاڼه په کمې طریقې باندې هیک شوله کم داسې ټیکنیک یې اپلای کړ چې زما دغه فیسبوک پاڼه هیک شوله نو کوشش وکړئ چې ویډیو در سره مکمل وګورئ او که د ویډیو کتلو نه بعد دا ویډیو تاسو ته لږ شانې معلوماتي ثابت شي لازمي در سره شیر کړئ چې یو بل کس هم ورنه فایده میلاو شي او که څوک په اول ځل باندې دا ویډیو ګوري زما نوم دی رحمان الله او د تیر یو کال راهیسې زه په مختلف سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې د ټیکنالوژۍ لیټیسټ اپډیټ آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی د مصنوعي ځیرکتیا استعمال په ځان کې امپرومنټ راوستل خپل مهارتونه خلکو سره شیر کوم نو کوشش وکړئ دا پیج در سره لازمي فالو کړئ نن سبا که ته د چا په مخ کې د هیکینګ نوم واخلئ نو هغه یې ډایرکټ هیکینګ غیر قانوني بولی خو هیکینګ مکمل طور باندې غیر قانوني نه وي هیکینګ کې موږ سره راځي دوه قسمونه یو ته ویل کېږي وایټ هیټ هیکینګ چې کم ته موږ وایو ایتیکل هیکینګ یعنی قانوني هیکینګ او بل ته ویل کېږي بلیک هیټ هیکینګ یعنی غیر قانوني هیکینګ اوس د زما فیسبوک صفحه چې په کمې طریقې باندې هیک شوله هغه د بلیک هیټ هیکینګ یو ټیکنیک و هغې ته ویل کېږي فیشنګ اټیک په فیشنګ اټیک کې هیکر تا باندې داسې حمله کوي چې هیکر تا ته جعلي ایمیل درولېږي یا جعلي لینک درولېږي خو هیکر تا ته ځان د داسې پیژنګلو کس په شان جوړ کړي چې ته هغه باندې اعتبار وکړي مثال تا ته د فیسبوک طرف نه یو نوټیفیکیشن راشي هغه اکثره هغه فیسبوک اینه خو هغه کس د فیسبوک لوګو لګولی یا ستا د ملګري لوګو یې لګولی د هغه طرف نه تا ته ایمیل راشي چې ستا داسې 100,000 روپۍ راوتي دي ته موږ ته ډیټیل راولېږه د بینک اکاونټ دې راولېږه موږ به تا ته دغه پیسې ټرانسفر کړو ته چې کله خپله ډیټا ورکړې هغې سره ستا بینک اکاونټ لاړ شي ستا فیسبوک پیج لاړ شي همدغه ټیکنیک ما سره هم شوی و چې ما ته یو نوټیفیکیشن راغی ما ته یو لینک راغی چې هغه کس فیسبوک لوګو لګولی او بالکل افیشل سره یې فرق کېده نه چې دا اوس د فیسبوک د لوګو کس دی او که د فیسبوک نه دی نو ما ته یو ایمیل راغی چې په هغې کې ما ته یو لینک راکړی و او میسیج یې ورسره لیکلی و چې تا ته دغه ویریفیکیشن چې کم بی چې په د فیسبوک پاڼو کې یو معمولي شین غونې نشان یې هغې ته ویل کېږي ویریفاید اکاونټ یعنی دا به تا ته مکمل پوره ژوند لپاره بالکل مفت ولګېږي خو ته به موږ ته خپل معلومات راولېږي د فیسبوک صفحې ډیټیل به راولېږي نو چې ما کله د خپلې فیسبوک صفحې مکمل معلومات ورکړ نو په دې طریقې باندې ما نه د پیج ایډمین ایکسس لاړ نو دې ته ویل کېږي فیشنګ اټیک همدغه شانې د هیکینګ څه نورې طریقې هم دي لکه بروټ فورس اټیک شو مالویر اټیک شو سوشل انجینیرینګ اټیک شو خو ما سره چې کم ټیکنیک شوی و دې ته ویل کېږي فیشنګ اټیک نو تاسو هم کوشش وکئ چې کله هم په دغه شانې خلکو باندې اعتبار ډایرکټ مه کوئ او د ویډیو په آخر کې به زه تاسو ته یو داسې ټیکنیک ښیم که تاسو ته څوک ایمیل راولېږي تاسو به هغه ایمیل څنګه ویریفای کوئ چې په دې ایمیل کې خو څه شته نه دي څه خرابتیا خو پکې نشته دې کې خو د فیشنګ اټیک خطره نشته اوس به تاسې د فیشنګ اټیک په باره کې څه ناڅه پوه شوي یاستئ یعنې په چا به اعتبار کله هم نه کوي چې څوک تا ته دغه شانې ایمیل راولېږي تا ته لینک راولي کی هغه به اصل کې د فیسبوک نوم استعمال کړي د فیسبوک لوګو به استعمال کړي ته به ورباندې اعتبار کوي چې دا خو زما ملګری دی خو هغه اصل کې هغه یې نه مهمه خبره دا ده تاسو کې به اکثره کسان ما پیژني هم چې ما فعالیت کوم په دغه پیج باندې ما به ویډیوګانې تاسو ته پوسټ کولې خو اوس د بدقسمتۍ د لاسه هغه پیج زما نه هیک شو او زه به خپل فعالیت په دغه پیج باندې ساتم او دې نه بعد به زه تاسو سره ریګولر انفارمیټیو معلوماتي ویډیوګانې شیر کوم نو کوشش وکړئ دا زما نوی پیج در سره فالو کړئ چې تاسو ته همدغه شانې نیو اپډیټ روزانه میلاویږي نو راځو زه تاسو ته هغه ویب سایټ ښیم چې تاسو ته څوک تاسو سره څه فراډ کوي تاسو ته هغه راولېږي لینک راولېږي هغه به تاسې څنګه ویریفای کوئ چې دې لینک کې خو څه د فیشنګ خطره نشته ده یا څه بله خطره شته ده که نه ګورو زه ستاسې په مخ کې دلته ما فیسبوک کولاو کو دلته تاسو ته ښکاري دا د فیسبوک خپل لینک دی زه تاسو ته صرف ښیم اوس فیسبوک خو دا لینک خو اوس کېدلی نه شي چې دې کې د څه شي خطره وي خو زه تاسو ته هسې ویریفای کوم دا لینک ما د دې ځای نه کاپي کړو زه تاسو ته یو ویب سایټ ښیم تاسو به دلته کروم ته راشي ګوګل ته به تاسې راشي دلته به تاسې سرچ کوئ دا ګورې وایرس ټوټل ډاټ کام زه تاسو ته دلته بیا سرچ کوم دلته به تاسې همدغه شانې ولیکئ چې وایرس ټوټل ډاټ کام دا ګورې د اولنی نمبر ویب سایټ دی دا به تاسې ولیکئ دغه شانې په ګوګل کې دا چې تاسې ولیکئ تاسو ته به دغه شانې ویب سایټ راوړي اوس دلته یې لیکلي دي چې فایل یو آر ایل سرچ تاسې په دې یو آر ایل باندې کلیک کوئ دا یو آر ایل باندې چې تاسې کلیک کړئ دلته یې لیکلي دي چې سرچ اور سکین یو آر ایل
اوس چې کم یو آر ایل ما کاپی کړی و زه به هغه دلته ور پیسټ کړم دا تاسې لیدلی شئ دې نه بعد به تاسې په دې سرچ باندې کلیک کوئ اوس به لږ ټایم دا واخلي دا به تاسو ته ویریفای کړي چې دې لینک کې خو څه مسله نشته ده دې لینک کې خو څه داسې نقصان نشته دی چې دا تاسې کلیک کوئ او دې نه تاسو څه نقصان ورسیږي نو اوس د ګورو چې دا موږ ته څه ریزلټ راکوي دا ګورئ دلته لیکلی دي چې انالیسس ان پروګرس دا ګورئ نو سیکیورټي وینډر پلیکټ this URL is malicious یعنی په دې URL کې هیڅ مسله هم نشته دلته لیکلي دي 0% دا ګوري هر څه کلین دي دا تاسو ته که دغه شانې چیرته معلومات راوخته چې هر څه کلین ول دغه شانې دلته هیڅ مسله نه وه نو د دې مطلب دا دی چې دې لینک کې هیڅ مسله هم نشته په دې باندې تاسو بیا اعتبار کولی شي اوس تاسو ته یو بل هماغه کس چې کم کس د لاسه زما فیسبوک پیج هغه شوی و د هغه کس چې کم طریقې سره فیسبوک پیجونه هغه کوي زه تاسو ته دغه یو آر ایل ښیم چې دې لینک کې اوس څه مسله ده ګورې دغه کس و د فیسبوک پیج دغه یو دی دی دغه شانې کوي خلکو ته دغه لینک ورکوي دا ګورې خلکو ته دا لینک ورکوي چې تاسې دا لینک کلیک کوئ او دلته ماته خپل معلومات راکوي اوس تاسو په مخکې دا لینک ما کاپي کړه زه راځم همدغه ویب سایټ ته زه دا لینک دلته پیسټ کوم ګوره زه به دا لینک دې ځای نه لرې کړم دا ما لرې کړه دې په ذمه هغه بل لینک پیسټ کړه تاسې لیدلی هم شئ اوس به دې نه بعد زه دا بیا سرچ کړم دا ګوري چې کله ما دا لینک باندې سرچ باندې به کلیک کړ دلته د دې ریزلټ ما ته راواخیست اوس ګوري دلته لیکلي دي دې کې دا څه شی دی دا د فیشنګ اټیک لینک دی دا ګوري دلته ریډ ساین تاسو ته ټولو نه اول کې شو کو او دلته هم تاسو ته سور نشانونه درکړي یعنې چې دې کې د فیشنګ اټیک خطره ده که دغه شانې چیرته تاسو ته راواوړي چې دلته فیشنګ لیکلی یا به یې څه بل ټیکنیک لیکلی د هیکینګ نو په دې لینک باندې تاسو کله هم اعتبار مه کوئ نو